أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك دا كسان على هدى فهداية بانددي من ربهم طرفا درب دينا. وأولئك هم دا كسان هم المفلحون هم دي كامياب دي. أولئك دا كسان پدی آیت کې اوس نتیجه ده د مخکنو صفات والاو د پاره مخکې چې کوم صفات ذکر شو چې دغه متقیان دي یا دغه مؤمنان دي، نو دغه صفات والا نتیجه بیانېږي چې دغه صفات به چا کې راشي نو کومه نتیجې ته رسیږي. اولئک یعنې دا صفاتونه چې به چا کې راغلل نو څه به وشي؟ رب العالمین جواب کوي چې دې ته به دوه فایدې میلاوي شي. یو ورته هدایت حاصل شو، دویمه فلاح کامیابي ده. اولئک دا اشاره ده الموصوفین بتلک صفات السته، دغه شپږو صفات والا خلق اعلی کلمه چې دا اعلی په عربي ژبه کې د علو د اوچتوالي دپاره استعمالېږي، که معنوي او که ظاهري. بیا په اعلی کې اشاره ده دې ته چې د هدایت د پاسه روان دي دا خلک، یعنې په هدایت باندې دي، هدن په هدایت باندې. هدن دا لفظ یې دوباره ذکر کو په دې ځای کې، حال دا چې دا په هدن للمتقین کې ذکر و، ځکه چې دې سره رد دی په مدعي د هدایت باندې چې دا کسان حقیقي هدایت والا دي، هسې مدعیان نه دي، یعنې تشې دعوې کړي نه دي چې په هدایت باندې روان نه دي او دعوې د هدایت کوي، دا نه دي، یعنې یقیني هدایت والا خلک دي. من ربهم طرفا د رب د دینا. په دې کلمه کې فایده دا ده چې یو دعوه د هدایت ده او بل حقیقي هدایت دی. هر څوک چې دعوه د هدایت کوي، د هدایت دعوه کوي، نو د من ربهم نه معلومیږي چې دا په حقیقي هدایت باندې روان دی. یعنې که حقیقي هدایت باندې روان شو نو دغې نه به معلومیږي، او که نه نو هسې دعوې باندې کار نه کېږي. او دغه دعوه چې دغه ځای کې کوم ذکر شوې ده نو دا په هدایت د رب العالمین د طرف نه دي. د رب العالمین د طرف نه چې کوم یو هدایت راغلی دی په هغې باندې دغه خلک روان دي. واولئک هم دغه کسان هم المفلحون هم دوی کامیاب دي. دلته معنا دا شوه چې همدغه کسان هم دوی کامیاب دي، یعنې لا مفلحین سواهم. دغه صفات چې په چا کې نه وي، که هغه هر ډله یې ناکام دي، که د هر یو نوم والا یا هر نوم په ځان باندې ږدي، خو دغه خلک ناکام دي. ځکه د رب العالمین کار د همیشه د صفاتو سره دی. که صفات درکې یو نو مؤمن یې اهل سنت والجماعت یې، او که دغه صفات درکې نه وي، که ته هر څومره وایې چې زه مؤمن یم خو ته مؤمن نه یې. دغه صفات چې دا مخکې ذکر شوي دي دا چې په چا کې راغله دغه کسان دا مؤمنان دي. دلته تعریض دی په یهودو باندې چې په هغې دا کامیابي هغې د خپل ځان پورې خاص کوله چې موږ کامیاب خلک یو. رب العالمین وفرمایله چې صفاتو لره اعتبار دی نه دعوې لره. دغه صفات چې په چا کې راغله همدغې کامیاب دی. هسې دعوه باندې سړی نه کامیابېږي. تاسو هسې دعوه کړې ده. بیا فلاح ته د رسېدلو ډېر اسباب دي، یعنې کامیابۍ ته د رسېدلو اول سبب چې د فلاح ته د رسېدلو التوبه، توبه ده. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا توبه وباسئ الله تعالی ته جميعا ټول ايها المؤمنون ای مؤمنانو لعلكم تفلحون، دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. دویمه تقوا، تقوا ده رب العالمین نه یره کول لکه واتقوا الله لعلكم تفلحون، ویریږئ د الله تعالی نه لعلكم تفلحون، دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. سوره بقره کې راځي. درېیمه تزکیه، د هر قسمه ګناهونو نه ځان پاکوله لکه قد افلح من تزکا. په دې کې په تحقیق سره کامیاب شو هغه څوک چې ځان یې پاک کړلو. سورې اعلی کې راځي. نور هم داسې ډېر اسباب د فلاح شته دي. اولئک دا کسان علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم طرفه د رب د دوی نه. واولئک هم دا کسان هم المفلحون هم دوی کامیاب دي.